د پوهاوي درنو اوریدونکو ستړي مشئ. د زړه ناروغي له څه شي پیدا کیږي؟ په امریکا کې د زړه ناروغۍ د وقایې مرکز وایي د زړه ناروغي د ښځو د مړینې اصلي لامل ده. دغه مرکز وایي په هرو 4 مړه شویو ښځو کې د یوې د مړینې لامل د زړه ناروغي ده. دغه محاسبه د نارینه‌وو لپاره هم صدق کوي او د نارینه‌وو په مړینه کې هم د زړه ناروغي له پامه نشي غورځول کېدی. د امریکا د زړه ناروغۍ د وقایې مرکز وایي په ټوله نړۍ کې یوازې 54 سلنه ښځې دې پیښې ته متوجه شوي دي. آیا تر اوسه مو په دې اړه فکر کړی چې د زړه ناروغي څه ډول ناروغي ده؟ د زړه ناروغي ټولو هغو ناروغیو ته ویل کېږي چې په زړه پورې اړوند وي، نه یوازې د زړه په سکتې پورې.